بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو پوښتنه کړې ده چې د صرافانو په مارکیټونو کې کله چې د پاکستاني روپیو تبادله په ډالرو باندې مونږ کوو نو د غټو نوټونو او وړو نوټونو تبادله کې څه فرق کوو. هغه دا چې مثلا د 5,000 روپیو نوټونه مونږ په ارزانه باندې تبادله کوو، د 1,000 روپیو یا د 500 روپیو نوټونه په څه فرق سره زیات قیمت باندې تبادله کوو. آیا دا خو به سود نه وي؟ جواب د دې خبرې دپاره دا دی چې پاکستاني روپۍ په مقابله د ډالرو کې دوه مختلف جنسونه دي، د دوو مستقلو ملکونو جدا جدا کرنسي او اعصار دي. کله چې دوی مختلف جنسونه دي نو په خپل منځ کې تبادله په کمی او زیاتی سره جایز ده. دلیلی دا قول د فقهای کرامو ده: و اذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم الیه حل التفاضل والنسا لعدم العلة المحرمة والاصل فيه الاباحه. دا عبارت په هدایات جلد 3 نمبر صفحه کې ده. خدا خبره یا ساتل پکار دی چې دا د آزاد مارکیټ خبره ده. کچېرې حکومتي وقت د آثارو د تبادلې دپاره قوانین مقرر کړي وي نو د هغه قوانینو پابندي بیا لازم ده. دلیل دغه عبارت ته شامل ده: لأن طاعة الامام فيما ليس بمعصية فرض. شامیش پغم جلد 414 نمبر صفحه ده. دویم طاعة الامام فيما ليس بمعصية واجبة. شامی 3 او 53 نمبر صفحه ده. لنډه دا دی چې که آزاد مارکیټ وو نو دغه تبادله کې که کمی او زیاتی وشي سود نه دی، حرام ورته نشي ویل کېدلی.